गोली वाचोय रा خلق मारे दी वरोरा کوهي مخه نه د بل سړي په لار کې چرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشي به ستا په لور ګذار شي کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي اغزني مه کره په پښو کې به دې خار شي ته چې هر چا ته په خوارو سترګو ګوري لا لومبۍ به ستا صورت په خاورو خوار سي زمکې دی وطانه بیا آبادوامه غرونه دښتې شاړې ستا سمسوره وامه ستا جنتې غېږ کې سره ګلان کرامه د پاکستاني مالټو څخه د افغانستان د هغه وخت رومیان جوړ شوي دي چې کله به پاکستان پر لاره بنده کړه او ټول به په کانتینرونو کې خراب شول همدا ډول افغان حکومت کوم کارونه ترسره کړي دي چې له امله یې پاکستان مجبوره شو تر څو افغانستان ته ووایي چې بیرته ترانزیتي تړون له سره کوي او له افغانستان سره باید سوداګریز تعاملات ډېر سي همدا ډول د ایران سره د ګمرکونو 14 ساعته کول او د افغانستان د شمالي ګاونډیو او د چین ترمنځ د واخان سړک غځول او هغه نور عوامل چې پاکستان باندې د افغانستان اتکا کمه کړې ده د پاکستان مالټې د افغانستان انګور انار او رومیان اصلي صورتحال څه ده په ویډیو کې به یې واورئ دا د افغانستان هغه رومیان دي چې پاکستان پرې لارې بندې کړې وې له هغې وروسته دغه رومیان ټول خراب او یا هم د خرابېدو له خطر سره مخامخ وو چې له امله یې افغان سوداګر بزګران او عام هیوادوال په میلیونونو ډالر تاواني شول کله چې به په افغانستان کې د میوو موسم را ورسېده لکه په تیر کې چې په افغانستان کې د انګورو انارو او رومیانو موسم و پاکستان خپل لارې په مختلفو بهانو بندولې چې له امله به یې افغان سوداګر په میلیونونو ډالر تاوانه کېدل د دې تر ټولو بده پایله دا وه هغه بزګر به چې ټول کال همدغې حاصل ته په تمه و د هغوی دغه حاصل به له منځه ولاړی دا د پاکستان معمول و کله به چې په افغانستان کې د کوم میوې سیزن راغی په مختلفو بهانو به یې لارې بندې کړلې څو میاشتې وړاندې چې کله په افغانستان کې د رومیانو انګورو او انارو سیزن و پاکستان ټولې لارې بندې کړلې د تورخم لارې په مختلفو بهانو د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله بالاخره څه میوې او رومیان خراب او څه نور بیرته سرحدي ولایاتو ته راتاو شو خپله په افغانستان کې توزیع شول د دې له جملې څخه رومیان هم و تقریبا 3 میاشتې یا 4 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د رومیانو سیزن و پاکستان د تورخم سپین بولدک او نورې ترانزیتي لارې په مختلفو بهانو وتړلې بالاخره رومیان د خرابېدلو له خطر سره مخامخ شو که څه هم افغانستان کې د دې وړتیا وه چې دغه افغاني انګور مصرف کړي خو رومیان ډېر زیات و زیات یې د خرابېدلو له خطر سره مخامخ و ځینې یې خراب هم شول بالاخره د سپینزر په نوم یو افغاني دولتي شرکت مجبور شو چې دغه رومیان وچ کړي تر څو افغانستان ته د دغه راوښتونکي خسارې څخه مخنیوی وکړي همداسې یې وکړل دغه رومیان یې وچ کړل او وروسته یې صادر کړل د دغه لار بندولو له امله که څه هم افغانستان ته ډېر تاوان ورسېد خو خپله هلته په پاکستان کې هم ډېر تاوانونه وو خو پاکستان د دې پر ځای چې افغانستان ته تاوان واړوي د هغې تاوان یې هېڅ پروا هم ونه کړه وایي هر عمل عکس العمل لري نن چې په پاکستان کې د مالټو سیزن ده افغانستان ورباندې مالیه اوچته کړې ده چې له امله یې پاکستان کې د مالټو اوسنی حال داسې ده د افغانانو مالونو ته په لاره دغه مشکلات جوړول تر دې هم پاتې نه سو په کراچۍ کې د افغانستان 4,000 کانتینرونه په مختلفو بهانو هلته بند پاتې شول
په دغه کانتینرونو باندې هره ورځ په زرګونو ډالره مصرف راتی چې له امله یې افغان سوداګر زیانمن او د افغانستان په بازارونو کې د دغو اجناس قیمته شو. بالاخره افغان حکومت دې ته مجبور شو چې د پاکستان پر ځای متبادلې لارې وتړي. د چین او افغانستان ترمنځ د واخان پخوانۍ لارې بیرته را ژوندي کولو لپاره یې هڅې پیل کړې او عملاً هلته په واخان کې د افغانستان او چین ترمنځ د ترانزیتي سړک د جوړولو لپاره کار روان ده. همداسې د افغانستان له شمالي ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان سره تجارتي او ترانزیتي قراردادونه وکړل. همداسې تر ټولو په نږدې وخت کې 3 ورځې وړاندې د ایران سره د افغانستان او ایران ترمنځ یو ترانزیت نوی تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیتي لارې باید د 8 ساعتونو څخه 14 کاري ساعتونو ته یو وخت وغځول شي، چې دا د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارو په برخه کې تر ټولو ستر نوښت ده. یعنې پخوا د افغانستان او ایران ترمنځ په 4 ساعتونو کې تقریبا 1500 موټرو تګ راتګ کولی شو، خو اوس دغه ظرفیت د 1500 څخه 1200 موټرو ته اوچت شوی ده، چې په 4 ساعتونو کې 1200 موټر د تګ راتګ ظرفیت لري. وایي تنګ آمد به جنګ آمد. پاکستان به هر کله همداسې کول. کله به چې په افغانستان کې د میوو وخت راغی، یا به یې لارې بندولې، یا به یې په مختلفو بهانو افغان کانتینرونه ځنډول. وروسته کول به یو هغه میوې چې په افغانستان کې یې سیزن او ډېره اړتیا د دې ورته لیدل کېده تر څو نړیوالو بازارونو ته ورسول شي. پاکستان به یې پر وړاندې مشکلات جوړول. وایي د هرې سختۍ تر شا آساني وي. کله چې په یو چا سختي راشي، هغه مجبوریږي چې سخت ګامونه واخلي، نوي ابتکارات وکړي. همداسې وشول. افغانستان سخت ګامونه واخیستل. د چین، ایران او د افغانستان د شمال نورو ګاونډیو سره یې نوي تړونونه لاسلیک کړل، چې له امله یې د افغانستان سوداګري او ترانزیت اتکا د پاکستان پر ځای په نورو هیوادونو شوه. کله چې پاکستان دا حالات ولیده، دا حالات ورته د زغملو نه و. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ په یو نوې وینا کې ویلي چې افغانستان سره باید سوداګري له سره کړو. د پاکستان د لنډمهاله لومړي وزیر ویلي دي له افغانستان سره باید سوداګري له سره او پراخه شي. دا خبرې کاکړ په داسې وخت کې کوي چې افغانستان خپله اتکا د پاکستان څخه ختمه کړې ده. پاکستان په افغان کډوالو باندې بیلابیل فشارونه د پاکستان لخوا سوداګریزو بندرونو د وخت نا وخت بندېدو له امله اسلامي امارت، ایران او شمالي هیوادونو سره سوداګري پراخه کړې ده او د چاربهار بندر ترڅنګ یې د واخان سړک باندې هم کار پیل کړی ده. په دې سره د پاکستان سوداګري سخته ضربه وخوړله او د تازه میوو ترڅنګ یې وچې میوې او نورو توکو بازارونه له لاسه ورکړي دي. د هغې وروسته چې افغان مهاجر له پاکستان څخه په زوره ویستل شوي دي، د پاکستاني بازارونو کار یې تر ډېره کمرنګه کړی ده. لکه څنګه چې به پخوا په دغه بازارونو کې دکانداران خوشحاله وو، دکانداران اوس هغسې نه دي خوشحاله. همدا اوس په پاکستان کې د مالټو سیزن ده او د پاکستان له دغه مالټو څخه د افغانستان د هغه وخت رومیان او انګور جوړ شوي دي چې کله به پاکستان پر لاره وتړله او هیڅ لاره به یې هم نه وه پرته له دې چې خراب شي. همدا اوس په پاکستان کې دغه مالټو د خپل ارزښت بایللو او خرابېدلو مسؤلیت د چا په غاړه ده؟ پاکستان ولې د افغانستان پر وړاندې داسې کړنې کولې چې افغانانو ته یې په یو ډول نه په یو ډول تاوان اړول؟ که څه هم پاکستان اوس وایي چې له افغانستان سره باید سوداګري پراخه شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ یا ترانزیت هوکړلیک ATTA د لا پیاوړي کولو سپارښتنه یې کړې ده، خو آیا افغان حکومت دې ته تیار ده چې له پاکستان سره بیرته دغه تړون په داسې ډول وکړي چې اتکا یې پر پاکستان راشي؟ افغان حکومت د کاکړ د وروستیو څرګندونو ته تر اوسه پورې کوم غبرګون نه ده ښودلی. داسې معلومیږي چې افغان حکومت نور په دې پوه شوی ده چې پاکستان یوازې فرصت طلبه ده. کله چې په افغانستان کې د میوو وخت وي، افغان ترانزیت ته مختلف مشکلات جوړوي چې له امله یې افغان سوداګر او عام هیوادوال زیانمن کیږي چې د افغانستان د وارداتو سطحه ورسره راټیټیږي او په عمومي توګه د هیواد اقتصاد ته ضربه رسیږي. خو له اوسنیو حالاتو داسې معلومیږي چې افغان حکومت د پاکستان وروستیو څرګندونو ته هیڅ ډول اعتنا نه ده کړې
او همداسې یې پریښي دي لکه هیڅ چې هم نه یې اورېدلي.